د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو د بایدن هغه وروستی اعتراف د افغانستان د تاریخ ویاړمنه برخه یاده کړې چې د افغانستان په اړه یې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپله اعتراف کړی چې افغانستان د ننګیالیو، توریالیو او غیرتمنو اتلانو مسکن دی. دا چې د اسلامي امارت کومو چارواکو د بایدن اعتراف خپل ویاړ ګڼلی او جو بایدن د افغانستان او د افغانستان د حکومتونو او خلکو په اړه څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. انس حقانی وایي د بایدن اعتراف زموږ د تاریخ ویاړمنه برخه ده. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو د وزیر ورور او د اسلامي امارت د حکومت یوه جګپوړي غړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه څرګندونو غبرګون وښود چې افغانستان یې د امپراتوریو هدیره ګڼلې وه. دا ویلي چې افغانستان په حقیقت کې د اشغالګرو امپراتوریو هدیره ده او د جو بایدن اعتراف زموږ د ویاړلي تاریخ برخه ده. ښاغلي حقاني د امریکا د ولسمشر د څرګندونو نورو برخو ته په اشارې وویل چې د بایدن دا نظر چې افغانان متحد نه دي ناسم دي. له بایدن څخه پرون د کینیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل، خو اوس کینیا هڅوي چې یوه لرې پرته هیواد ته خپل ځواکونه واستوي. واشنګټن ولې دغه ډول دوهګونی چلند کوي؟ ده په جواب کې وویل افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دوهمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم سته. دا یوه بېځایه اړتیا وه. د امریکا ولسمشر توضیح ورنه کړه چې له بهره څرنګه په افغانستان کې د داعش مخه نیولی سي. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی ورور حافظ انس حقانی د 2014 کال د اکتوبر په 12مه په بحرین کې د امریکایي استخباراتو لخوا ونیول سو او بیا متحده عربي اماراتو ته د افغانستان تیرې 20 کلنې اشغال ادارې وسپاره. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.